مولوي عبدالکبیر د لوګر ولایت قومي مشرانو سره په لیدنه کې وویل د ولسونو په ملاتړ د اسلامي نظام د ټینګښت او د جهاد د بریا ارمانونه پوره شوي او اوس د هیوادوالو د ستونزو د حل او د هیواد د آبادولو وخت دی. د مولا عبدالغني برادر اخوند په مشهد اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د ډي پی وورلډ شرکت د شرطنامې په تړاو متحده عربي اماراتو ته د افغانستان اسلامي امارت د پلاوي د سفر کاري راپور ترڅنګ په ځینو مهمو اقتصادي موضوعاتو بحث وشو. د مولوي عبدالکبیر په مشهد د سیاسي کمیسیون په غونډه کې د سوریه او منځني ختیځ په وروستیو تحولاتو له ګاونډیو د سیمې هیوادونو سره د اړیکو او تعامل پر پراختیا او په افغانستان کې په شوو سیاسي، امنیتي او اقتصادي پرمختګونو خبرې وشوې. د مولوي عبدالکبیر او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي په دغه لیدنه کې د نشهیي توکو سره د اسلامي امارت د مبارزې بدیل کښت او له افغان بزګرانو سره د اروپایي ټولنې لخوا د کېدونکې 45 میلیونه یورو مرستې په باب خبرې وشوې. د مولا عبدالغني برادر اخوند په مشهد اقتصادي کمیسیون په فوق العاده غونډه کې د ځینو هغو پروژو په باب بحث وشو چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له لوري د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ته د تعقیب او راپور ورکونې دنده سپارل شوې وه. او مولوي عبدالکبیر د ترکیې د خیریه بنسټونو له استازو سره په لیدنه کې افغانستان او ترکیه دوه دوست هیوادونه وبلل او له افغانانو سره یې په بېلابېلو برخو کې د ترکیې هیواد او وګړو د مرستو او همکاریو مننه وکړه.